زيلنسکي بیا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي له امریکا څخه ستاسې د ملاتړ لپاره مننه، د دې لیدنې نه مننه، له کانګرس او د امریکا له خلکو مننه چې په دې ورځو له متحده ایالاتو سره د معدن تړون لاسلیک کېده. په پایله کې زيلنسکي سپینه ماڼۍ پرېښوده او لاړ. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Right now, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives. د ټولنیزو شبکو ګڼ شمېر فعالانو د ټرمپ او زيلنسکي په تړاو بېلابېلې لیکنې او نظریات خپاره کړي دي. څه فکر کوئ اوکراین به له کوم برخلیک سره مخ شي؟ د اشرف غني حکومت ولې پر ځای وه که د زيلنسکي؟ کې چې په 2022 کال کې امریکا او اوکراین سره د مرستو وعده کړې وه چې د روسیې په خلاف جګړه وکړي، هماغسې وشول، مرسته یې ورسره وکړه. اوکراین له روسیې سره جګړه وکړه، بالاخره اوس یې پرې مرسته ودرولې. دوی ویل چې اشرف غني هم باید جنګ کړی وی، خو دا چې هغه جنګ ونه کړ، هېواد یې له تباهۍ وژغور. اوس دغه موضوع په ټولنیزو رسنیو کې د بحث وړ موضوع ګرځېدلې ده. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. تاسې به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر زيلنسکي تازه خپره شوې ویډیو لیدلې اوسئ. دا ویډیو په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر زيلنسکي او د ټرمپ د ملاقات ده چې په دې ورځو له متحده ایالاتو سره د معدن تړون لاسلیک کېده. په پایله کې زيلنسکي سپینه ماڼۍ پرېښوده او لاړ. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Right now, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives. دلته د دوی ترمنځ لفظي شخړه رامنځته شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوموړي سره ډېر بد چلند کوي او دا هم ورته وایي چې که د امریکا ډالري مرسته له تا سره نه وه، تاسې د روسیې پر وړاندې 2 هفتې جګړه نه شوی کولی. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. په سپینه ماڼۍ کې دغه لیدنه د معدن د تړون د لاسلیک لپاره وه، خو دلته د دوی ترمنځ لفظي شخړه رامنځته شوه چې زيلنسکي سپینه ماڼۍ پرېښوده او ووت. بیا له دې وروسته ټرمپ ویلي و چې زيلنسکي سپینې ماڼۍ ته بې احترامي وکړه او د سولې خبرو ته آماده نه دی. کله چې آماده شو نو کولی شي بېرته راشي. بیا په ورته وخت کې زيلنسکي بیا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي له امریکا څخه ستاسې د ملاتړ لپاره مننه، د دې لیدنې نه مننه، له کانګرس او د امریکا له خلکو مننه. اوکراین عادلانه او تلپاتې سولې ته اړتیا لري او موږ به په سمه توګه دا کار کوو. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You haven't been allowed. We gave you, through this stupid president, 3... پوهیږئ اوکراین شاوخوا 3 کاله له روسیې سره په مسلسل ډول وجنګېده. د دې په جریان کې د امریکا لخوا ورته ښې ډالري کڅوړې راغلې، خو اوس یې له اوکراین نه لاس واخیسته. امریکا غواړي چې اوکراین بیرته روسیې ته وسپاري او په بدل کې د اوکراین معدنونه خپل کړي. د ټولنیزو شبکو ګڼ شمېر فعالانو د ټرمپ او زيلنسکي په تړاو بېلابېلې لیکنې او نظریات خپاره کړي دي. ځینو بیا هغه کسانو ته توند پیغور ورکړی کله چې په 2021 کال کې د اګست په میاشت کې د افغانستان جمهوري نظام سقوط وکړ او پر ځای اسلامي امارت په هېواد کې حاکم شو. په دې وخت کې نو د افغانستان ولسمشر اشرف غني له هېواده بهر لاړ، هېواد یې پرېښود، قطر ته لاړ. د اشرف غني د تګ په وخت کې ډېری کسانو دا غوښتل چې غني باید داخل په هېواد کې پاتې وي، دلته یې جګړه کړې وی، خو د هېواد واک یې نه وی پرېښی. عسکر و پلیس و اردوی ملی را جمع کردی، کلش آدم یک شب باد و برباد کردی. به لحاظ قرآن یک نظام جور شدگی، یک دولت سرپا ایستاد شده. اشرف غنی احمدزی را مثل آقای نجیب الله احمدزی به دار میزدن، اما یک آدم بزدل و ترسو با چند نفر از اطرافیایش فرار میکنه. په همدې ترتیب دوی ویل چې اشرف غني هم باید جنګ کړی وی، خو دا چې هغه جنګ ونه کړ، هېواد یې له تباهۍ وژغور. اوس دغه موضوع په ټولنیزو رسنیو کې د بحث وړ موضوع ګرځېدلې ده. اکثرو دا متل هم ویلی دی چې پردی کټ تر نیمو شپو وي. ځکه امریکې له اوکراین سره ډېره مرسته وکړه، اوس یې ترې خپله مرسته منې کړه. اوکراین هغه هېواد و چې امریکا ورته د روسیې سره د جنګ کولو لپاره
هر ډول مرسته ورکړه، خو اوس یې له ټولو مرستو لاس واخیسته او د هغه ټولو ډالري کڅوړو حساب ورسره کوي. $50 billion. We gave you military equipment. پوهیږئ اوکراین یوازې دا یو ځل نه دی چې له روسیې سره په جګړه کې ښکېل شوی دی. په 2014 کال کې په اوکراین کې د مایدان انقلاب وروسته د روسي پلوي ولسمشر ویکتور یانګویچ واکمني پای ته ورسېده. کله چې د دې واکمني پای ته ورسېده دغلته روسیې له اوکراین سره خپل مخالفت وښوده. بیا د همدې کال د مارچ په میاشت کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپووزمه اشغال کړه. ورپسې بیا د اپریل په میاشت کې روسیې د اوکراین په ختیځ دونباس کې د بیلتونپالو ملاتړ وکړ او جګړه پیل شوه. په همدې ترتیب په 2015 کال کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د منسک تړون لاسلیک شو چې دی هم د اوکراین او روسیې ترمنځ شخړه حل نه کړه، ځکه روسیې غوښتل چې اوکراین د خپلې واکمنۍ لاندې راولي. د روسیې او اوکراین جګړه چې ډېر دوام یې وکړ او په پراخ پیمانه زیان یې واړاوه هغه په 2022 کال کې پیل شوه. د فبرورۍ په 24مه روسیې پر اوکراین پراخ یرغل وکړ. د کیف نیولو ته یې هڅه وکړه خو ناکامه شوه. جګړه لا غځېږي. د مارچ په میاشت کې اوکرایني ځواکونه د روسي ځواکونه د کیف له شاوخوا څخه وویستل. خو دا چې روسیې د اوکراین د نیولو هوډ کړی و جګړې ته دوام ورکوي. روسیا د نړۍ له زبرځواکو هیوادونو څخه ده. د همدې کال د سپتمبر او نومبر کې اوکراین له روسیې څخه د خارکیف او خرسون ښارونه بیرته نیسي. دغه جګړه همداسې روانه وي تر 2025 کال پورې. اوکراین چې نور له جګړې ستړی شوی دی، د امریکا مرستې هم پرې بندې شوې، اوس د جګړې لپاره نورو هیوادونو پسې ګرځي چې مرسته ورسره وکړي. هغه وخت کې چې په 2022 کال کې امریکا او اوکراین سره د مرستو وعده کړې وه چې د روسیې په خلاف جګړه وکړي، هماغسې وشول، مرسته یې ورسره وکړه. اوکراین له روسیې سره جګړه وکړه، بالاخره اوس یې پرې مرسته ودرولې. پوهیږئ اوکراین په دغه جګړه کې څومره زیان ولیده؟ in multiple directions over the past 24 hours. د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې اوکراین ډیر زیان ولیده. دلته کورونه ړنګ شول، خلک مړه شول. اوکراین ته دغه ګټه پاتې شوه. دلته د 10 روسي فوجیانو مړي پراته دي. د امریکا په خوله یې جګړې ته ور ودانګل، خو تر اوسه هم برخلیک نامعلوم دی. ممکن اوکراین روسیې ته وسپارل شي او د معدنونو زیرمې امریکا ته. په هر حال راځئ دلته د جګړې پر زیانونو غږیږو چې اوکراین څومره زیان ولیده. د اوکراین د چاپیریال وزیر په وینا د روسیې د یرغل له امله اوکراین شاوخوا $15 میلیارډ زیان کړی دی. په همدې ترتیب د 2024 کال د اکتوبر پر 29مه تر 1 میلیون ډیر خلک له برېښنا څخه بې برخې شوي دي. هغه خلکو چې پخوا برېښنا لرله اوس ترې بې برخې دي. د جګړې په ډګر کې بشري تلفات بې اندازې زیات دي. دا چې لا هم جګړه روانه ده نو دقیق شمېر یې ستونزمن دی، خو دلته به د ځینو راپورونو په اساس د مرګ ژوبلې په اړه یو څه معلومات راټول کړو، وړاندې به یې کړو. د اوکرایني چارواکو د اټکل له مخې په 2022 کال کې شاوخوا له 10,000 نیولې تر 14,000 پورې سرتیري په دغه جګړه کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې بیا په 2022 کال د فبرورۍ له 24مې نیولې د 2023 کال د فبرورۍ تر 15مې پورې 8,006 ملکي وګړي وژل شوي دي او 14,208 ټپیان شوي دي. دا شمیرې یوازې تایید شوي شمیرې دي، اصلي شمیرې ممکن له دې ډېرې زیاتې وي. دا نو هغه زیانونه ول چې اوکراین د روسیې سره په جګړه کې لرل.
خو تازه یو بله جالب خبر دا ده کله چې زیلنسکي او ټرمپ ترمنځ ناندرې راپورته شو د دوی ترمنځ دغه جنجالونه راپورته شو اوس تازه برطانیې له اوکراین سره ملګرتیا ته لاس غځولی دی فکر کوم چې دوی دغه اوکراین مکمل د نقشې ورکوي تازه فرانسې جرمني برطانیا او پولند مشرانو د اوکراین سره په خپل ملاتړ باندې ټینګار کړی دی ولادیمیر زیلنسکي د اروپا د امنیت په سرمشریزه کې د ګډون لپاره برطانیا کې دی ټاکل شوی دغه سرمشریزه یکشنبه د مارچ په 2 په لندن کې ترسره شي په برطانیا کې د لومړي وزیر کیر سټارمر لخوا د زیلنسکي تود هرکلی شوی دی او ټاکل شوی ده چې زیلنسکي به د یکشنبې په ورځ د برطانیا له پاچا دریم چارلس سره هم وګوري او دغه اروپایي مشرانو په سرمشریزه کې به هم ګډون وکړي سټارمر د اوکراین لپاره د برطانیا پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل موږ به د اوکراین ترڅنګ ودرېږو هر څومره چې وخت نیسي هغه د اوکراین لپاره د تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره د کلک او نه ماتېدونکي هوډ په اړه خبرې وکړې It's vital to security of every nation here. The purpose of today's meeting was to unite our partners around this effort. په ورته وخت کې بیا زیلنسکي د اوکراین پوځیانو ته د اکمالاتو لپاره 2.6 میلیارده پاوند یورو پور واخیسته چې ترڅو د روسیې په خلاف یې وکاروي په همدې ترتیب زیلنسکي له جنجال وروسته نورو اروپایي هیوادونو هم له اوکراین څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی اوس خبره دا ده په اوس وخت کې که نور هیوادونه اوکراین سره خپل ملاتړ اعلانوي نو د امریکا دښمني به په سر اخلي ځکه امریکا چې تر اوسه په کوم هیواد کې پاتې شوی د هغه هیواد روغ نه دی پاتې داسې ډېر مثالونه شته چې امریکا ډېرې سیمې ویجاړې کړي دي دا چې امریکا غواړي د روسیې او اوکراین ترمنځ سوله وکړي د زیلنسکي برخلیک به څه وي په اوس وخت کې د امریکا دغه سوله د 2013 کال د سولې له هغه خبرو سره یو شان ده چې په افغانستان کې کېده هغه خبرې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ورسره مخ و زیلنسکي پر اوکراین د روسیې د یرغل د 3 کلیزې په تړاو د خپل هیواد لپاره استعفا ورکولو ته چمتووالی ښودلی دی اماده شوی ده چې دا استعفا ورکړي خو اشرف غني ویل چې استعفا به یوه لویه تېروتنه وي ځکه اشرف غني په هغه وخت کې د واک د لیږد لپاره استعفا ورنه کړه د ځینو افغانانو ترمنځ او په واشنګټن او اروپا کې پر اشرف غني د دې له امله نیوکې وشوې چې خپل خلک یې طالبانو ته یوازې پرېښودل ښاغلي غني له زیلنسکي سره پرتله کېده او نیوکې پرې کېدې چې له امریکا پرته یې د طالبانو پر وړاندې مقاومت ونه کړ څه فکر کوئ اوکراین به له کوم برخلیک سره مخ شي د اشرف غني حکومت ولي پر ځای وه که د زیلنسکي نظریات مو په کمنټ کې را سره شریک کړئ دا ونو زموږ د نن ورځې خپرونه تاسو موږ وساره د نور خبرونو لپاره د زلمه زال به ان شاء الله تاسو لپاره نور ښه موضوعات ټاکم په ښه موضوعاتو په تاسو خبرونه وړاندې کوم دغه دوه پښتنو په تړاو نظریات په کمنټ کې خامخا ولیکئ نو د اوس لپاره ښه چارې ښه وخت خدای پامان